د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي پاکستان سره دې د دوه مخیتوب په خاطر هیڅ ډول مرستې ونه شي او باید چې بندیز پرې ولګول شي. امریکا رسنیو خبر ورکړی دی چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو او امریکایي پلاوو ترمنځ به د بحث تر ټولو مهمه موضوع په کابل کې د امریکا سفارت بیرته پرانستل وي. درنو لیدونکو دا او دې ته نور ورته مطالب په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر د کانګریس له غړو غوښتي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي چې د پاکستان دوه مخي پالیسي لرله، دې هېواد ته نور هېڅ مرستې ورنه کړي. متعاقد جنرال مک ماستر چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پوته کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وو، د افغانستان په اړه د کانګریس د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ویلي امریکا ته پکار ده چې په اګست کې د کابل له سقوط وروسته د پاکستان صدراعظم د خپلو ځینو ژمنو په خاطر مسؤل وګڼي. د په باور باید پاکستان ته هیڅ ډول مرسته ورنه کړل شي، ځکه چې دغه هیواد په تیرو 20 کلونو کې هم له امریکا سره متحد و او هم یې د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. دی چې د کانګریس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا نظر ښه وباله چې له پاکستان څخه باید له ناټو د باندې د لوی متحد نوم واخیستل شي. بلخوا امریکایي رسنۍ وایي په دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو او امریکایي پلاوي ترمنځ به د بحث تر ټولو مهمه موضوع کابل کې د امریکا د سفارت بیرته پرانستل وي، چې افغان لوري یې په جدي توګه غوښتونکي دي. ویل کېږي چې له امریکا لوري څخه پلاوي کې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد حضور نه لري. په یو څو نورو خبرونو کې به اورئ چې په کندوز ښار کې پرونی برید چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هېواد دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مسؤلې پیټریشیا وویل دا برید ښیي چې د افغانستان اقلیتونو ته لا هم ګواښ متوجه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. او په وروستۍ خبره کې به اورئ چې نړیواله ټولنه له اړمنو افغانانو سره نغدي مرسته کوي. نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره نغدي پیسې لیږله. ډېر تاریخي خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړمنو کسانو ته په پام کې نیول شوي دي. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اړمنو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کېږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکول کېږي. درنو لیدونکو دا د ساعت لنډ او مهم خبرونه ده. همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.